السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو تر مخه یم. تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړئ. هو ملګرو، څو کسانو له ما چې په تېرو ویډیوګانو کې پوښتنه کړې وه چې موږ ته راوښیاست موږ څنګه وکولی سو چې په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج جوړ کړو. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، تاسو به راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو، کله ستاسو فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ نو په دا کونج 3 لاینې را روان دي، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله ستاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو، تاسو به لاندې راسئ او دغه سی مور چې لیکلی ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله ستاسو په سی مور باندې کلیک وکړئ ګوره موږ سره دویم اپشن راغلی وي کریټ پیج. په دغه کریټ پیج باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله ستاسو په کریټ پیج باندې کلیک وکړئ نو بیا له موږ سره دغه رقم شکل راځي. نو دا ګیټ سټارټډ چې لیکلی ده ملګرو، په دغه ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله ستاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ ګوره وایي نیم یور پیج، په هر نامه چې ستاسو فیسبوک پیج جوړوئ هغه نوم به ملګرو تاسو دلته ورکړئ. نو دغه رقم ملګرو ما ولیکئ کرکټ ایچ ډي. نو ما ملګرو دې ته کرکټ ایچ ډي نوم ورکړئ. تاسو هر نوم ورکوئ هغه نوم به ورکړئ. ملګرو، ما دلته دا نوم ورکړئ. نو نوم چې ورکړئ ملګرو، دا لاندې نیکسټ لیکلی ده، په دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ګوره بیا پوښتنه درڅخه کوي وایي دا څنګه پیج ده، بزنس پیج ده که جنرل انټرست پیج ده؟ یعنی په دې پیج کې تاسو خپل ځان، خپل ویډیوګانې، خپل شام پروموټ کوئ که دغه رقم تا په پیج کې انټرست ده ته د بل شي لپاره جوړوئ. نو دغه لاندې دویم اپشن چې ملګرو جنرل انټرست پیج لیکلی ده، په دغه سلیکټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله ستاسو په سلیکټ باندې کلیک وکړئ ګوره وایي چوز کیټګري. ملګرو، له به ستاسو کیټګري ور وښایاست، یعنې ستاسو پیج د څه شي په باره کې ده، د سپورټس په باره کې ده، د ایجوکیشن په باره کې ده، د میوزیک په باره کې ده، د څه شي په باره کې ده. نو ملګرو، دا د سپورټس په باره کې ده، زه هم دلته سپورټس ورښیم. کله چې ملګرو دلته مین کیټګري تاسو ور وښایاست بیا سب کیټګري راځي. نو دغه رقم بیا تاسو چې پوښتنه کوي نو دغه رقم دا سپورټس ده، سپورټس ایونټ ده، سپورټ لیګ ده، سپورټس ټیم ده، سپورټ پرسن ده، د څه شي په باره کې ده. نو ملګرو، ما تاسو دلته یو شی ور وښایاست چې کله تاسو دغه ور وښایاست نو په دې نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو اوس به له موږ سره فیسبوک پیج جوړ سي. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ له موږ سره فیسبوک پیج جوړ سو. ګوره وایي ایډ یور ویب سایټ. ملګرو، که چېرې تاسو ویب سایټ لرئ نو دلته تاسو د ویب سایټ لینک ورکړئ. که چېرې تاسو ویب سایټ نه لرئ نو دا پورته سکیپس لیکلی ده ملګرو، په دغه سکیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو وایي ایډ ا پروفایل پکچر. ملګرو، له تاسو به پروفایل پکچر ورکړئ، یعنې تصویر ورکړئ، هر تصویر چې دروي هغه تصویر ورکړئ. نو دا ایډ ا پروفایل پکچر چې لیکلی ده ملګرو، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه ملګرو کله تاسو کلیک وکړئ اوس به تاسو پروفایل پکچر ورکړئ، هر تصویر چې په دروي. نو دغه رقم ملګرو زه دغه د ګل تصویر په دروم، په تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دغه ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو هغه تصویر به اوس په ودرېږي. نو ګوره اپلوډینګ ملګرو روان سو، به دغه تصویر اپلوډ سي او دغه رقم دغه تصویر به په ودرېږي. نو ملګرو، تاسو وکتل چې دغه تصویر اپلوډ سو. نو د لاندې نیکسټ لیکلی ده ملګرو، په دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي ایډ ا کور فوټو، دلته به ستاسو کور تصویر ورکړئ، یعنې کور تصویر اپلوډ کړئ. ملګرو، که چېرې تاسو غواړئ چې دغه بعد کې ور اپلوډ کړئ اوس نور اپلوډ کوئ نو دا پورته سکیپس لیکلی ده ملګرو، په دغه سکیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سکیپ باندې کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې له موږ سره د کرکټ ایچ ډي په نامه یو فیسبوک پیج جوړ سو. نو ملګرو، په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې فیسبوک پیج جوړ کړئ. نو ملګرو، که چېرې تاسو دغه طریقه نه وي معلومه، یعنې د فیسبوک پیج استعمالولو طریقه نه وي در معلومه، په دې کې پوسټونه څنګه کېږي، نور څنګه کېږي، نو تاسو ماته کمنټ کې ولیکئ. نو زه بیا په دې باندې بله ویډیو هم درته جوړه کړم. دغه رقم ملګرو اوس که تاسو غواړئ چې دغه پیج راولئ، یعنې اوس تاسو ملګرو له دې جي وتاست، بیا که تاسو دغه فیسبوک پیج راوستی تاسو به څنګه راولئ؟ نو تاسو به راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو، کله ستاسو فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړي نو دا 3 لاینې سره روانې، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه تاسو کلیک وکړئ ملګرو ګوره پورته تاسو کتلی شئ موږ سره کرکټ ایچ ډي راغلی، دلته هم راوستلی شئ. یا ملګرو کله ستاسو لاندې راغلی دلته لیکلی دی پیجز، په دغه پیجز تاسو کله کلیک وکړئ نو دلته به هم راسئ. ګوره ملګرو موږ سره دویم پیج ده کرکټ ایچ ډي، په دغه اوس تاسو کلیک وکړئ. نو له دغه ځای څخه تاسو اوس دغه استعمالولی شئ، تصویران مو ورکول، ویډیو مې ورکولی، هر شی چې مې ورکوی هغه تاسو ورکولی شئ. ګوره دلته پورته لیکلی دی اډ کور، دلته اوس تاسو کور ور اپلوډولی شئ. پروفایل مو ایډیټ کوئ، خالي په پروفایل کلیک کوئ، دلته تاسو پروفایل ور بدلولی شئ، کور بدلولی شئ. کوم پوسټ موسټ کوئ په دغه پوسټ تاسو کله کلیک وکړئ له دغه ځای تاسو ویډیو ور اپلوډولی شئ، پوسټونه کولی شئ، تصویران پوسټولی شئ، هر شی چې کوئ هغه نو تاسو دلته کولی شئ. نو ملګرو په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې فیسبوک پیج جوړ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملامې په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې